خوست کې څه روان دي؟ آیا غواړئ چې د خوست په روانو مهمو او حساسو موضوعاتو پوه شئ؟ که غواړئ له موږ سره تر اخره پاتې شئ چې په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازو له ادرسه په اړوندو مسایلو بحث وکړو. په ورته وخت کې البته پوښتو چې په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو ترمنځ د خوست د وکیلانو ترمنځ اختلافات شته. کوي د اختلافاتو د بحث مهم ټکي څه دي؟ په ورته وخت کې په متوازن انکشاف او نورو هراړخیزو مسایلو غږیږو. له موږ سره پاتې شئ. سلام او مینه د زرغون تلویزیون ځانګړې مرکه خپرونه ده. د خپرونې کوربه مو زه نورالله نوري یم او میلمه سره په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی ډاکټر صاحب محمد موسی خورین دی. وکیل صاحب ستړی مه شئ، خپرونه کې هرکلی درته وایم، که سر کې راته ووایي چې ستاسو د وکالت عمده لاسته راوړنې څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له دې چې پوښتنې ځواب ته راشم، غواړم تاسې رسنۍ طریقه ټولو خوستوالو ته چې په دې نږدې وختونو کې دوی یو کورنۍ غړي د کورونا وبا له کبله او یا په جنګ کې شهیدان شوي دي، د ټولو کورنیو سره غم شریکي وکړو. په ضمن کې هر کله راشئ، تاسو د خدای په خیر راولي. موږ خو هغه زموږ د وظیفوي مسؤلیت له مخې په ټوله کې هغه د قوانینو تصویب دی، د ملي بودیجې تصویب دی او د حکومت د اعمالو نه نظارت دی. ترڅنګ یې چې اوس موږ نه هغه ډېر اساسي مسایل د مصروفیت ترڅنګ په نورو مسایلو کې ډېر زیات مصروف یو چې هغه د موکلینو رئیس دي، هغه د پروژو شاملول دي، پروژې منظورول دي. په دې کې ډېر مصروف یو. لله الحمد موږ خو هغه د وکالت عمده وظایف چې مخکې مې ذکر کړل، تکرار نه ذکر کوم، د هغې ترڅنګ موږ یو ولس سره وعده دا وه چې موږ به د ولس سره د ستونزو پر وخت هر وخت په څنګ کې یو. کله چې موږ ولس غږ وکړ، یو ولس ستونزو ته به رسیدګي کوو. کته نظر د دې نه چې چا د انتخاباتو پر وخت زموږ ملاتړ کړی دی او چا نه دی کړی، د همکارۍ معیار به او اساس به دا نه وي چې موږ سره چا په انتخاباتو کې ملاتړ نه دی کړی. تاسې ګورئ دوه کلو په جریان کې چې خوستوالو په هره موضوع کې وکیلان خوست ته غوښتي دي او هغه البته اجتماعي موضوعاتو کې موږ خپل ولس غږ ته لبیک ویلی دی. نه مو امنیتي شرایط، نه مافیا، نه زورواکي، نه دولتي چارواکي د هیچا د روابطو د هیچا د زور او زرو پروا مو نه ده کړې، د خپل ولس تر څنګ پاتې شو. په ډېرو سترو سترو موضوعاتو کې د ډېرو سترو زورواکو او چارواکو په مقابل کې مو هغه ولس تر څنګ ولاړ یو. تاسو ولیدل د کورونا وبا پر وخت موږ د ولایتي ادارې په سر کې یو والي مخې ته یو ولس یې غوښتنو په اساس چې غوښتنو یې په حق وي، په ځای وي، باید هغه د کورونا وبا په خلاف چې کوم پلان و هغه د میز په سر او په کاغذ موجود و، هغه هم باید په عمل کې تطبیق دپاره په عمل کې ثابت کړی وی. خو ولایتي ادارې او ورسره ټیم هغه کار نه و کړی. موږ مجبور کړل، په خپل راتګ مو دې ته مجبور کړل چې هغه د میز په سر جوړ شوی پلان یا عمل په ساحه کې تطبیق شي. تاسې ګورئ دا نن ورځ چې زه دلته راغلی یم دا هم د ولس غوښتنه ده. یعنې په تیر کې د خوست پخواني والي حلیم فدایي سره ستاسو د اختلاف مهم ټکي همدا و؟ همدا د کورونا وبا او بس. تاسو ولیدل د هغې نه مخکې ناغېړي کې ده او که تر څنګ فساد هم شوی و. موږ خو عمده خبره هغه دوی وظیفوي غفلت و، دوی ناغېړي وه
ځکه موږ لومړی د دوی نه یې کورونا وبا په خلاف هغه پلان وغوښت، خو یې پلان ترڅنګ منئ چې یوازې نغېړي شوي وه، فساد نه و شوی؟ نه، راځمه د ټولو مسایلو ته راځمه. کله چې موږ دوی نه پلان وغوښته چې تاسې د کورونا وبا په خلاف په عمل کې څه کړي دي، او دوی ته مې وویل چې زه دا تر کاغذه پورې نه پرېږدم او دا تر دفتره پورې معلومات هم نه پرېږدم. په هماغه وخت کې تاسو ولیدلې صحنې شهیدان وو، زه لرې ولسوالیو ته، کلینیکونو ته، ولایتي روغتون ته، د سکرینینګ مرکزونو ته، ټولو ته لاړم، هر څه مې خپلې سر په سترګو ولیدل. نو کله چې دوی پوه شول چې اوس موږ افشا کېږو، بیا دوی هغه د مخالفت جبهه ونیوه. دوی په هغه مسایلو کې ښکاره فساد شوی و، موږ سره داسې نمونې شته چې بیخي شرمورې دي، لکه دوی د شیخ زاید پوهنتون او قادري روغتون ترمنځ یو کانتینر انتقال کړی و. دا کانتینر په 30,000 افغانۍ تش کانتینر، ته پوهېږې چې یو دیوال یې په منځ کې دی. د قادري روغتون او د شیخ زاید پوهنتون ترڅنګ یې یو غالبا 6-8 تشنابه و، هغه په ټیرنو او ګډرو جوړ شوي وو، خو 14 لکه افغانیو قرارداد شوي وو. نوره ډېر مسایل وو، داسې 1500 خوراکونه غوښتل شوي وو، در حال کې چې نه مریضانو ته ورکړل شوي وو، نه یې پیوزانو ته ورکړل شوي وو، او نه هم هغه 15 ورځې یا 2 هفتې چې څوک ساتل کېدل، 2-3 ځایه میلمستونونه ورته جوړ شوي، نه هغوی ته توزیع شوي او ورکړل شوي وو. نوره ډېر مسایل هم وو چې اوس یې هغه اسناد مخې ته نه دي پراته چې یو دقیق درته ووایي. هلته هم وظیفوي غفلت یا نغېړي موجوده وه او هم فساد، دواړه موجود. فساد چې یو څوک کوي جرم دی، مجرم باید د قانون په چوکاټ کې مجازات شي. بله. نو دوی تر اوسه هم خلاصې تڼۍ ګرځي. هغوی ولې قضایي او عدلي ارګانونو ته هغوی په اساس موږ په هماغه وخت کې ټول معلومات شریک کړل، ایزي ربطو ادارو سره موږ معلومات شریک کړل، ارګانهای محل نه نیولي، در ساتمې وزارت، امنیت شورا، ارګ، دې ځایو پورې معلومات شریک کړل. کاپۍ شته، رسمي ادرس نه، ولسي جرګې ادرس نه. بیا مو وروسته تعقیب کړه؟ اجازه راکړه. تاسو ولیدل چې والي صاحب پیدایي په هغوی کې ځیرکتیا کړې وه، د خپل امضا په ځای په معاون صاحب او په نورو رئیسانو امضا کړې وه. هغوی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي دي او اوس هم تر تحقیقاتو او څېړنو لاندې دي. زه په هغه غم کې دوی سره شریک شوم، ما پوسټ هم ورته وکړه چې زه د معاون صاحب سره ځکه په دې غم کې شریک یم چې دی د بل چا د ګټو دپاره امضا کوي. هغه موضوعات تعقیبوو، موږ صلاحیت او مسؤلیت تر همدې حده پورې وو. د دې نه مزید نه صلاحیت لرو او نه مسؤلیت لرو چې موږ ځکه صلاحیت مسؤلیت یې صلاحیت تر حده پورې وي. مننه وکیل صاحب. موږ هغه دا نه وو، صلاحیت دا نه وو چې زه مستقیما څوک مجازات کړم او هغوی ته سزا وغواړم. خو هغه خپل مسؤلیت چې د عدلي او قضایي ارګانونو پورې ورسوو، هغه کار مو کړی. ښاغلی وکیل صاحب، ستاسو له فیسبوک مو ولوستل چې خوست ته د ځینو اهدافو لپاره راغلي یاست. که دغه اهداف لیدونکو ته واضح کړئ چې څه دي. موږ خو هر وخت باید راشو، ژمي او وړي په رخصتیو کې په کال کې 2 ځله باید راشو، 45 ورځې د خپلو ولسونو ترڅنګ تېر کړو چې خپلو ولسونو ستونزې واورو، په محلي او مرکزي کچه یې د ایزي ربط ادارو سره د حل په منظور شریکې کړو. دا ځل موږ رخصتۍ د بودیجې په تصویب کې تېرې شوې، د قانون په اساس، قانون اساسي په اساس موږ چې تر څو پورې بودیجه منظوره کړې نه وي موږ رخصتۍ ته نشو تللی. رخصتۍ په هغې کې تېرې شوې. موږ پروګرام نه و چې په دې وخت کې راشو. دلته څه ستونزې جوړې شوې، پولیسو طرفه، ښاروالۍ طرفه، زخمیان کې وشول، په تظاهراتو کې 11 غوښتنه وه، جدي غوښتنه یې وه، ډېره زیاته جدي غوښتنه یې وه. د هغې غوښتنې په اساس موږ 4 وکیل صاحبان کېناستو، وکیل صاحب استاد سیره شریف، وکیل صاحب انجینر هلمان، وکیل صاحب غفرخان او زه کېناستو. دوی 4 واړو په نمایندګي ما او قماندان صاحب غفرخان او په مشوره او موافقه خوست ته د
ښاروالۍ او پولیسو له طرفه متضررینو د حال احوال او مسایلو تعقیب دپاره خوست ته راغلی. تاسو ویلي وو چې د موضوعاتو د تعقیب او نظارت په موخه راغلي یاست. نظارت مو وکړ؟ د کار پایله څه روان دی. موږ داسې وکړل دې دپاره چې دلته خو قمندان هم یو 15 ملاتړي او 10 ملاتړي لري، ښاروال هم یو 15 ملاتړي 10 ملاتړي لري. دې دپاره چې څوک داسې فکر ونه کړي چې دوی به په دې مسایلو کې یا څوک بچګیري ته مجبوروي یا به دلته څه ورپې وټپروي یا به طویل المدت قراردادونه وي هغه به سړوي. ځکه دلته خو اوس د شکونه ډېر زیات دي. د دې شکونو یې رفع په خاطر او رښتینی نظارت په مخه موږ ولایت مقام ته رسما ولایت مقام نه موږ یو 12 کسیز پلاوی وغوښته چې د هغې په ترتیب کې د ولایت نماینده، د امنیت نماینده، د عدلیې ریاست نماینده، د مدني نهادونو 2 استازي، یوه خور او یو ورور، د رسنیو استازی، د شیخ سعید پوهنتون 2 استازي، یو علماو شورا استازی، د شخړو کمیسیون استازی. دا یو 12 کسیز کمیسیون یې موږ ځان سره وټاکه چې د نظارت پر وخت د مسایلو د څېړلو پر وخت ټولو خوستوالو ته د موضوع اظهار من الشمس واضح شي چې چاته شک په زړه کې پیدا نشي چې دغه وکیل صاحبان به د خپلو شخصي اعراضو د پللو په مخه راغلي وي. ځکه موږ نه په تېره دوره ولسي جرګه کې یو تعداد وکیل صاحبانو همداسې مخالفتونه یوالیانو خلاف کړي دي. هغوی خپل شخصي مشکلات لرل، یوالیانو او قمندانانو په خلاف یې تظاهرات منسجم کول او ستونزې به جوړولې. د دې دپاره چې موږ هغې غرضي او مرضي وکیلانو سره فرق شوی وي موږ ځکه د 12 کسیز کمیسیون رسمي د خوست د امنیه قمندان موضوع مو یاده کړه. پر سوشل میډیا مو هم ولیدل چې ستاسو د دوو ترمنځ په انفرادي لحاظ یو څه کړکېچ او اختلافات ستونزې رامنځته شوې وي. د ستونزو موجب علت همدا دغه تاسو چې کوم د نظارت په مخه راغلی همدغه مسایل دی او که د دې هاخوا نور مسایل هم شته؟ نه، لله الحمد. موږ چې څه پردې شاته وایو هغه پردې مخې ته وایو، ځکه چا سره په مسایلو کې شریک نه یو. دواړه نه کېږي چې هم حق پالې هم باطل، هم روا او هم ناروا، هم مشروع او هم نه مشروع. دا دواړه مسلونه نه کېږي. لله الحمد موږ یو طرف نیولی دی چې هغه د حق او روا طرف ته. پوسټ ما خپل ولسونو د ستونزو د حل په موخه د واقعیتونو په اساس کړی نو هغه دی بیچاره د دې دپاره چې هغه معقول دلیل ولیکي د هغه ډېر ټیټ الفاظ لیکلي وو. تاسو ولیدل ما ډېر 1 2 3 ورته ولیکل چې که تا نه ما مشروع غوښتنې کړې وي لطفا داسې واضح ولیکه لکه ما چې درته لیکلی دی. ځکه نن سبا خو تلیفون غږ هم ثبت کېږي، وټساپ پیغام هم ساتل کېږي، عرایض هم ساتل کېږي. که ما شخصي غوښتنې کړې وي، که ما نوره نامشروع مسایل ورسره شریک وي، نو زه چې د دې جرأت لرم خدای هم باید د دې جرأت وکړي د یو قمندان په حیث راته ولیکي. دویم پوسټ کې ما د انځور په ژبه فقط عکسونه شریک کړي، د چاټیات لیکلي وو. ما بیا هم د دې دپاره چې نورو پولیسو ته ما سپکاوی کړی نه وي ده ته مې وریاده کړه چې تای نوم او وجود سره وجود په کیسه کې زه نه یم، خو د موقف او د رتبه دغې عزت وساته. ځکه خلک بیا داسې فکر کوي چې که قمندان دومره بې تربیې وي نو بیا خو هغه ټیټ خلک خو بیا ډېر ضعیف او ډېر ضعیف وي چې داسې نه ده، په هېڅ صورت داسې نه ده. ما که د سره شخصي مسایل لرلی ما به که تاسو شخصي مسایل او غوښتنې هم نه لرئ، قمندان د امنیې د خوست له تاسو سره اوږدوي چلند ولې پالي او ګالي؟ داسې مهم نه، دا خو یو معمول دی. چا ستونزو ته چې هر څوک ملا وتړي، چا ستونزو یې سپړلو او رابرسېره کولو او د هغو د مخه نیولو چې هر څوک کوي اراده او عزم وکړي مجبور دی هغه به خپلې هلې ځلې کوي. هغه به په داسې مسایلو کې تا مصرفوي چې اصلي موضوع پاتې شوي، اصلي موضوع پاتې شي. هغه کوشش کوي چې ما په داسې مسایلو کې شخصي مسایلو ته شریک کړي چې هغې په وړاندې زه اوږده واخلم او داسې حرکات وکړم چې خلک فکر وکړي چې رښتیا هم
دلته څه نوره کیسې دي، در حاله کې چې زه نوره هیڅ شی نه لرم، هیڅ موضوعات نشته. ځکه زه همداسې په اصولي، قانوني او اخلاقي لحاظ مخکې سم. ویل کېږي چې د خوست د امنیه قماندان په راتګ کې د ځینو وکیلانو لاس و. تاسو وایي خبر؟ ما دا اخلاص نه دی کړی. دا اخلاص زه چې چانه یو 100% مطمئن شم په د مقررې او په د مسایلو کې لاس نه لرم. نه مې سفارش کړی دی، نه مې مخالفت کړی دی. په دې کې زه داخل نه یم. ویل کېږي چې ډاکټر صاحب موسی خاورین په خوست کې په ځینو هغه رئیسانو اخته دی او غواړي چې له صحنې یې ایسته کړي چې د همدغه په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو نورو استازو ټاکلي دي او راوستلي دي. واقعیت لري؟ زه دې سره ستونزه نه لرم چې دا چاره وستلی دی. بله. زه دې سره ستونزه لرم چې څوک په قانوني لاره راغلی دی، څوک په غیر قانوني. په قانوني لاره راغلی دی، زه خو اول دښمن نه لرم، که بیا هم سیاسي حریک په رقیب وي هغې ته هم لبیک وایم او په خدمت کې یم چې په قانوني لاره راغلی. خو اصلا یې موږ خو وعده دا وه چې موږ به دغې مسایلو ته د پای ټکی د هغې ورځې نه چې زه وکیل شوی یم بیا داسې موضوع لکه په تیر کې چې شوي وو چې څوک د یوه ورځ کاري تجربه ونه لري او بیا د نامشروع سفارش په واسطه هغه د شارټ لیست شي. کومې ورځې چې زه وکیل شوی یم لله الحمد، دا خو پرېږده چې داسې یو څوک چې هغه ریاست ته راځي هغه یو شپږمه او اوومه رتبه بس دپاره هم زموږ په وجود کې نه ده شارټ لیست شوی او نه چا دا جرأت کړی دی. حتی داسې هم شوي دي چې یو چا د یوه داسې چا دپاره چې هغه د غلې دوسیه لري د عدلیې ریاست دپاره چې فعلا سرپرست شي، احکام یې ورته اخیستي وو، وزیر یې امکان یې کړی و. خو لله الحمد نن خوستوال داسې وکیل لري چې نه د چا د زور او نه د چا د زرو پروا لري. هماغه کس چې خوست ته مکتوب هم راغلی و دې ځاینامه بیرته مسترد که چې نه داسې څیک په عدلیې ریاست کې چې هغه د غلو دوسیې ولري، هغه د مالی فساد دوسیې ولري، هغه دلته موږ په وجود کې سرپرست نشي کېدلی. وړاندې مو د ښاروالۍ ریاست یادونه وکړله. د نوي ښاروال په راتګ سره د ښاروالۍ اړوند چارې په ښار کې یو څه جدي شوي دي. تاسې د دوی کړنې څه ډول ارزوئ؟ او ځینې بیا برعکس پر سوشل میډیا انتقادوي چې احساساتي برخورد کوي. نه، موږ خو د هیڅ چا سره داسې تعامل چې هغه د ښاري نظم سره په ټکر کې وي نه لرو. ښاروال صاحب راتګ موږ په نیکپال نیولی دی، اوس هم ورسره همکار یو. نن هم دا 3 بجې موږ د هماغه موضوعاتو د څېړلو په موخه ښاروالۍ ته لاړ شو. ښاروال صاحب ته موږ اطمینان ورکړی دی چې د ښاري نظم په موخه خو چې هغه مظلوم او غریب کې متضرر نشي، چې هغه یوه ګوله یا یوه شخوان مړی چې هغه خپلو اولادونو ته پیدا کوي چې هغه بې ځایه متضرر نشي. موږ په ټولو مسایلو کې ورسره همکار موافق یو. په دې موضوعاتو کې موږ نه علاقه لرو ښاروالۍ په موضوعاتو کې، نه ښاروالۍ په موضوعاتو کې زیاته مداخله کوو. څه چې ماسټر پلان مطابق دي، څه چې د ستراتیژیک پلان مطابق دي، څه چې هغه د دوی د SDF پلان مطابق دي په هغو کې موږ. مننه وکیل صاحب. کله چې نظارت پای ته ورسېد، البته بیرته کابل ته ستانه شوئ، څه به کوئ؟ هدف مې د خوست د مسایلو په اړه دی. موږ خو ولسي جرګې نه رسماً راغلی یو. د ولسي جرګې د اداري پلاوي او رئیس سره په تفاهم خوست ته رسماً راغلی. دا گزارش چې ترتیب کو، دا گزارش په مرکز کې د ولسي جرګې د اداري هیئت سره شریکوو. هغه به د ارتباط له مخې مربوطه اداراتو ته لیکي وروستي تصمیم دپاره چې بیا ښاروالۍ کې د ښاروالۍ له طرفه او یا د پولیسو له طرفه چا سره زیاتی شوی دی، زور شوی دی، هغه به بیا د مربوطه اداراتو له طرفه تعقیبېږي. ویل کېږي چې په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو د استازو ترمنځ یو شمېر اختلافات موجود دي. که ځواب مو هو وي د اختلافاتو د بحث مهم ټکي څه دي؟ موږ
دایمي او بنیادي اختلاف نه لرو، نه د چا سره په ځمکو، نه د چا سره په دښتو، او نه د چا سره په غرونو، او نه د چا سره په مسایلو کې شریک. زموږ اختلاف د کړنو، اعمالو او د خلکو د ستونزو په اساس دی. موږ د هیچ چا سره داسې اختلاف نه لرو چې د خوست د خلکو د خیر دپاره د هغې سره شریک مزل ونه کړو. موږ په ډېرو مسایلو کې اوس هم 15 وړه وکیلان کینو، په ځینو مسایلو کې 4 وکیلان کینو. زموږ که اختلاف دی هغه په خاص موضوعاتو کې دی، هغه په داسې موضوعاتو کې دی چې یو ولس په حق کې او بیا خاصتا د خوستوالو په حق کې چېرته ظلم کېږي، دا نو بیا موږ هغه د اجتماعي عدالت او د قانون د تطبیق او موږ عقیدې ته چې هغه د اسلام دین دی هغې ته په ژمن پاتې کېدو په اساس مسؤلیت هم جوړېږي، اجازه راکوي مسؤلیت هم جوړېږي چې وکیل، وزیر، رئیس جمهور په وړاندې هم ودرېږو چې موږ تنها د اختلاف ټکی همدغه دی. بس موږ مو ډیری وخت همداسې ټول خوستوال پر سوشل میډیا هم تعقیبوو. ډیری وخت په ډیری مسایلو کې 4 وکیلان غوڅ اکثریت، انجینر صاحب هلمند، وکیل صاحب غفر خان، وکیلا صاحب سایرا شریف او وکیل صاحب ډاکټر محمد موسی خورین یو اړخ نیولی وي، سره له دې چې په لویه جرګه کې یا په مشرانو جرګه کې پخوانیو استازو هم ستاسو ترڅنګ ولاړ وي، خو ولې اصولي صاحب بیا په دغه مسایلو کې یو بل اړخ ځان ته نیولی. د اختلافات مهم ټکي داسې څه دي؟ ښه ټکي ته مې اشاره وکړه. زه فکر کوم دې سوال د اختلاف ځواب ایمانه تا ډېر ښه واضح کړي، ځکه او لیدونکي بیا غواړي چې ستاسو له ادرسه دا ځواب واخلي. ځکه که یوازې زه مخالف وای ستونزه نه وه، که یوازې انجینر صاحب هلمند مخالف وای ستونزه نه وه، که یوازې وکیل صاحب غفر خان مخالف وای ستونزه نه وه، که یوازې وکیلا صاحب استاد سایره شریف مخالف وای ستونزه نه وه، که یو سناتور صاحب مخالف وای. منئ چې اختلاف خو شته، خو ما درته وویل چې دا اختلاف فقط هغه د مظلوم او حق د پاللو په حد کې ده، مبتل د حق او مظلوم طرف نیولی د اختلاف له منځه تللی نه شي، ټول یو موټی کیدای نه شي. ما خو مخکې اشاره وکړه چې موږ په ډېرو موضوعاتو کې شریکې ناستې لرو. هغه د 5م وکیل په وجود کې موږ په ډېرو ناستو کې چې څوک وغواړي د خوست موضوعات وي چې موږ 15 وړه وکیل صاحبانو سره یو ځای خبرې کوو. موږ ډېر وخت ممکن شریک عکسونه هم شریک تصویرونه مو لیدلي وي. موږ په ډېرو موضوعاتو کې یو ځای کینو، خو په ځینو موضوعاتو کې چې هلته مظلوم او غریب متضرر شوی وي ځینې وکیلان بیا علاقه نه ښیي. د شته اختلافاتو له امله د خوست ټول شموله ګټو ته زیان نه رسیږي؟ نه، داسې شی نشته چې موږ لله الحمد چې موږ د خوست کومه پروژه وغواړو هغه وکیل صاحب دې وایي چې نه د خوست دا پروژه دې نه وي، او یا دې هغه وغواړي کومه پروژه دې وي خوست ته بیا د موږ ووایي چې نه موږ دا نه غواړو. نه، په دا مسایلو کې هېڅ ستونزه نشته. سربیره پر دې په تیر مالی کال او روان مالی کال کې د خوست د ځینو ولسوالیو خلک ګیله کوي، موساخیل، سپیره، شمال، دوامنده او ورته نور، چې وکیلانو متوازن انکشاف په نظر کې نه دی نیولی او ډیری هڅې یې چې کړي د خپلو موکلینو سیمو او د خپلو قومونو یا خلکو سیمو ته یې هڅه کړې. واقعیت دی؟ نه، ځکه زه چې نه وایم دا باید په اسنادو مستنده خبره وکړم. ما د 2 کالو په جریان کې د وړو پروژو ترڅنګ چې اوبه شبکه ده، استنادي دیوال دی، 2 کیلومتره 1 کیلومتر سړک دی، که زه ووایم هغه د هغه سترې پروژې چې حیاتي ارزښت لري ما په اول سر کې د نادرشاه کوټ 10 بستریز روغتون دپاره بودیجه پیدا کړه، د خلبسات 10 بستریز روغتون دپاره هم بودیجه پیدا کړه. د هغې ترڅنګ په دا اوس د نورو وړو پروژو ترڅنګ سږ کال په بودیجه کې ډېره ستونزه وه، پیسې نه وې. مرکزي دولت خاصتا وزارت مالیې، اداره امور او ولسمشرۍ ماڼۍ نه غوښتل چې وکیلانو پروژې کې ځای په ځای شي.
په د اخر وختونو کې چې هغه موږ یو یا دوه پروژې ته ضایب کې پیدا شو. ما هغه دوه پروژې یوه د ځاځي میدان الګډې 14 کیلومتره سړک پوخ سړک هغه ورکړه او یوه مې سپیرې دپاره 8 کیلومتره سړک چې د سپیرې نه تر ماڼۍ کلي پورې و هغه رئیس به زه تاسو ته وښیم. موږ دپاره خو خپله شخصا ځکه موږ تربیه ده هغه فکري تربیه مو داسې شوې ده چې پرون که موږ سره 10 کسانو مزل کړی دی خو نن د خوست د ټول افغانستان دپاره خو د خوست د هر فرد لپاره ځان مسؤول او وکیل بولم. په دې پسې بیا نه ګرځم په ټول خوست د تاسې رسنیو طریقه اعلان کوم چې ما ته چا ځان کړی پیغام یې راته پرېښی په مسنجر په وټساپ هېچا نه همدا پوښتنه نه ده کړې چې ورور کوم ځای نه څوک یې هر څوک مو چې تر دروازې پورې راغلی دی هغه د امکان تر حده مو تر خپلې ادارې رسولی دی او که نه د ټول خوست ته چلند دا مسایل موږ نه دي پاللی. وکیل صاحب په اوسنۍ کابینه کې د لوی پکتیا او بیل خصوص د خوست یو تن وزیر و د کلیو پراختیا او بیا رغونې کارمي صاحب څه موده وړاندې په ولسي جرګه کې وزیرانو صاحبانو ته تاسې د تایید او رد رایه ورکوله خو کارمي صاحب ناکام شو او د تایید رایه یې خپله نه کړه. علتونه یې څه وو؟ د خوست وکیلانو د لوی پکتیا وکیلانو ولې ونشه ساتلی او ویل کېږي چې په دغه موضوع کې د خوست وکیلانو هم لاس درلود څو کارمي صاحب پاتې شي. موږ په ټول توان په ټول جرأت په ټول صداقت او وفاداري کریمي صاحب سره مزل وکړ. کریمي صاحب د پاتې کېدو څو وجوهات یو وجه یې دا وه چې ریاست جمهوري یا ولسمشر ته نږدې ټیم اول او دویم هم په دې کې دلچسپي وه چې پاتې شي خپل وزیر دې ته راولي. یو دویمه وجه یې دا وه چې دا ډېر کلیدي وزارت دی او ډېرې سترې پروژې ورسره دي. یو تعداد نه بلکې ډېر وکیلان 3 کاله دی دلته پاتې شوی ډېر وکیلانو لحاظ په دې کې نه و ساتلی چې هغوی شرکتونو ته پروژې ورکړي. دا یې دویمه وجه وه. دریمه وجه یې دا وه چې وزیر صاحب جناب یو تعداد وکیلان چې مطلق معامله ګر دي هغوی سره یې د دویم ځل وزیر کېدو معاملې ونه کړې. دا 3 وجوهات وو خو د دې ټولو تر څنګ موږ یو خوست وکیلان 4 وکیلان استاد سیره شریف انجینر صاحب هلمند کماندان صاحب غفر خان او شخصا زه پخپله د ډېرو وکیل صاحبانو کورونو ته ورغلی سپارش مو ورته همکاري وکړه. موږ ټول اخلاص کړی دی تر آخري ثانیه پورې موږ اخلاص وکړو خو د وزیر صاحب په خلاف د ډېرو سترو شرکتونو نه تالار ته پیسې داخلې شي چې په هغې کې موږ خوست وکیلانو پیسې ورته توزیع کړي خپله د کریمي صاحب نه پوښتنه وکړئ د نورو وکیل صاحبانو نه پوښتنه وکړئ د دې دپاره یې پیسې واخیستې او توزیع یې کړې چې کریمي صاحب ناکام شي. موږ دا بېهمتي او دا بېعزتي نه ده کړې په هېڅ صورت او دا مو یو ډېر پست او ضعیف عمل د ځان دپاره پله موږ تربیه موږ عقیده موږ روحیه دا نه ایجابوي. کور ودان خوشحاله اوسئ چې زموږ بلنه مو ومنله غوښتنه مو ومنله او مرکې ته حاضر په عزت اوسئ. ځانګړې مننه کوم تاسو نه هم زیاته ډېره مننه. په عزت اوسئ. د زرغون تلویزیون ډېرو درنو لیدونکو دا و زموږ د دې اونۍ ځانګړې مرکه خپرونه. تر بیا ما نورالله نوري ته اجازه راکړئ په لوی او مهربان خدای مو سپارم د یو پرمختللي او باثباته افغانستان په هیله.